یو سړی خپل ښځه مړه کړې ده، درځي دی قینچي ورسره وه، 7 میاشتې د واده شوي دي. د 6 میاشتو ماشوم د هغې زنانه په خېټه دی چې خاوند ته پته ولګېده چې دا خو هلک نه دی، دا خو جینۍ ده او زما به لوري. نو کومه قینچي چې د هغه په لاس کې وه او جامې پې کټ کولې که نه، په هغه قینچۍ باندې د هغې ښځې نه سترګې وباسلې دي چې ستا ولې لور پیدا کېږي. څومره د ظلم انتها که موږ عدل پېژندلی دا ظلم به وی او بیا ورله په سیخانو باندې دا سر والی دی، دا مازغې پکې بار راوتلی دي، بیا اسپتال له وړې ده. دا ډاکټر څومره زړې سختي اپریشن یې کوي که نه، پروا یې هم نه وي. خو چې کله دا زنانه هغې ډاکټرانو وکتله که نه، ډاکټرانو ورته په ژړا شو. دومره ظلم او دومره د ظلم انتها. که موږ د حضرت عمر عدالت پیژندلی نن به موږ داسې وي، خو موږ عدل نه پیژنو، موږ انصاف نه پیژنو. د ظلم بازار ګرم، د بے حیائی بازار گرم. کمنگ د حضرت عثمان سخاوت پیجندل ہے، نن بدومر د شومتوب بازار وی. که دل می ورکړه زه به د لوږې مړ شم، نو بیا به زه څه شی خورم نو چې دل می ورکړه. او که نن موږ د حضرت علي شجاعت پیژندلی نو نن به موږ دومره د بزدلۍ انتها ته رسېدلی وی. وګوره غزه او فلسطین په وینو باندې سور دی، وړې ماشومانې په سرو سترګو جاړي، پیغلې جنکۍ د هغوی د عزت صدرونه تار تار شو. او دلته مسلمان د غفلت په خوب وده دی، د غفلت خوب خو یې لاسه کې بې حیایي او فحاشۍ دومره انتها ته رسېدلي. نن هم د هغوی په ودونو کې د ګانو بجانو پروګرامونه دي. لږ د یو بل د دک درد احساس خو پکار دی که نه. په کوم اختر کې چې موږ خپلو بچو له جامې او پیزار کول، وګوره په هغه اختر کې یو پلار د خپل مړ بچي د بدن اندامونه لټۍ لګیا دی د یورو په ډیران کې. دغه ماشوم چې نه کور شته، نه د سر سوری شته دی، نه د خروس کوس شته دی، دغه ماشوم بچی په یو فکر کې دی چې الله بیا شپه راخوره شوه، زه به اوس چېرته ځم، زه به څه کومه. سحر نه واخله تر ماښامه پورې، چېرته کې زه د دمې ځای نه مومم، ستړی را پرېوځمه د مور غېږه کې، شپې تېرېدو ته کټ پوزی نه مومم، نه مو د سر د پاسه سپر شته دی، زمن کورونه کنډر وران پراته دي، موږ ظالمانو در په در کړیو، لوښي لرګي په بیابان پراته دي، چا کره لاړ شم چاته وجاړمه، په دې ماحول کې خپل پردی نه مومم، ستړی را پرېوځمه د مور غېږه کې، شپې تېرېدو ته کټ پوزی نه مومم. دا چې په چا راشي بیا هغه ته پته لګي